خو موږ به انشاءالله غټې غټې مسلې سره د دلایلو هغه به بیانوو لکه اوس دا هسې تا نه یو سړی تپوس وکړي څومره فایده ده د دې علم پټکي باندې مسه شتې که نشتې کوم ځای کې دي بخاري کې دي بس دقه چې دا د سره یې چې بخاري کې دي تاسو ته ما قصه بیان کړې وه هغه یو مولوي صاحب د عام سلفي الحدیث سره مناظره کوله نو هغه ورته بیا وایي مولوي صاحب خفه شو هغه ورته مولوي صاحب خفه کېږم ما په تا پسې څه ټوپک نه دی راوړی څه کساب مې نه دي راوړستي خو تا خبره شروع کړه تا خلکو ته ویلي چې فاتحه نشتي په امام پسې شاته یا رفع الیدینو مسله وکړه دغه دوه کې وه نو ما تا نه نن دا تپوس وکړو چې دا کتاب د په دې کې خو راغلی دی هغه ورته ښه دا تا چې بخاري راوړی خو دغه ټوپک دی که نه دی وایي زه جرګې له هغه راوړی ټوپک دی بخاري راوړی دی دا خبره مولوي صاحب خبر د وخت کې څه تا دی ماجي صاحب مولوي صاحب راوړی دی بخاري شریفو راوړی د ځان سره ټوپک دی او وایي زه جنګ له نه یم راغلی مولوي صاحب که ته جنګ له نه راغلی ستا سره کتابونه څه کوي تا را دومره کتابونه سره راوړي د حدیثو جومات جوړ کړی دی وایي زه جرګې له هغه راوړی ټوپک دی بخاري راوړی دی دا خبره مولوي صاحب خبر د وخت کې څه تا دی ماجي صاحب مولوي صاحب راوړی دی بخاري شریفو راوړی د ځان سره ټوپک دی او وایي زه جنګ له نه یم راغلی مولوي صاحب ته چې ما ټوپک نه دی راوړی ټوپک نور څه ته وایي بلکې ځین چې هغه بل ټوپک دومره خطرناک نه دی هغه یو ډز وکړي او خبره ختمه شو خو چې دا بخاري دی سره یي ابولس دی مراد ما ته خبره کوله د سره چا دی کې بس کو دی تراو په دې مسله کې نو لا موږ هغه ځای ته رسېدلي نه وو دا بخاري کتاب را سره پروت هسې مې اړو رمضان دا ټکی پکې کتلی هغه دغې کولو کړي مسلې کولو کړي دی قیام ټکی راغلی دی دا مسلې ټول کولو کړي واضح حدیث عایشه رضی الله عنها وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به که روجه وه که بغیر روجه وه د شپې مونځ هغه د 11 رکعاتو نه زیات نه دی کړی وی د هغې نه مې تصویر ویستو هغه کس ته مې ویل چې دې دلیل مبارک یې څه وی او د دې به څوک جواب وکړي الفاظ پکې داسې دي پیغمبر که رمضان و که غیر رمضان و خو د شپې مونځ به د 11 رکعاتو نه زیات نه کوو ډېر غټ خیر پروت دی د دې مبارک کتاب په دې درسونو کې الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې په دې باندې پوه شو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين